دا د الله ډیر لوی انعام دی. د الله تعالی نعمتونه خو ډیر دي، بشمار دي. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کچرته تاسو د الله تعالی د نعمتونو شمیر کول وغواړو، دغه نعمتونه تاسو شمیرلی نشو. هغه نعمتونو کې بعضی نعمتونه شخصی نعمتونه دي، یعنی الله مونږ او تاسو ته ځان تر کړی دي. لکه مونږ او تاسو ته الله تعالی سترګې راکړي، غوږونه راکړي، ژبه یې راکړي، دغه وجود یې راکړی دی او ایمان یې راکړی دی. اور اندرنګې بعضې نعمتونه هغه قومي، هغه ملي نعمتونه دي. نو دغه د پاکستان ولا وجود دا د الله تعالی یو قومي، یو ملي نعمت دی. ازادي دا د الله لوی نعمت دی، خود دی قدر دا به د چانه پوښتنه کوي. څنن کم زمونږ مسلمانان هغه مظلوم دي اور هغه د کافرانو په ظلمونو کې گرفتار دي اور هغه د کافرانو غلامانه هغه د لاندې ژوند تیري. نن مونږ او تاسو الحمدلله دا د مسجد ته راغلو، خو آزادانه خسته طریقې سره زه بیان کوم، تاسو بیان واورو اور بیا به د جمعې مونږ په جامع سره وکړو اور خو خسته خپلو کورونو نه راووتلو. چا به روټۍ خوړلې وي او چوک په انتظار کې وي اور خپل بچی مو ولیدلو اور خپل کور والا زمونږ حیاګانې هغه کورونو کې خې محفوظ دي. خدا دې څنن د فلسطین مظلوم مسلمانانو نه پوښتنه وکړو چې تاسو باندې دغه ورځې څرنګه تیریږي، نن ورځ به تاسو باندې څرنګه تیریږي. اندرنګ د کشمیر هغه مظلوم مسلمانانو نه تاسو وکړو سالته کې ان الله کا د انډیا والا آرمی پراتا ده اور مسلمانان هغه خستا ځای هغه ته جنت ثانیه هغه نه ورته یو جیل جوړ کړی دی اور هغه نه ورته یو جهنم جوړ کړی دی. هغه نه مونږ کولای شي په آزاد خستا آرام طریقې سره، نه اذان کولای شي اور نه یو ځوان څه کله اوزي هغه دغه تموي چې زب کور ته واپس راشم. اندرنګي هغه مور هم دغه تم نوي چې ماته به بچي واپس راشي، یو غلامانه ژوند تیری. اندرنګي برما ته وګورو، اندرنګي بوسینیا ته وګورو، اندرنګي نن سبا عراق هغه مسلمانانو ته وګورو، اندرنګي دغه شام کې دغه حالات تیر شوی دي. نو دغه خلکو نه د ازادي د نعمت تاسو کو څه ازادي څه شي ته یي. نو دغه انعام الله تعالی مونږ او تاسو ته راکړی دی، مونږ او تاسو به د دې شکریا ادا کوو. اور الله قانون دا دی لئن شکرتم لازیدنکم، کچرتا تاسو د الله شکریا ادا کا لازیدنکم، نو الله فرمایي ته نعمت په درته ز نور زیات کم. ولئن کفرتم، اور کچرتا تاسو ناشکری وکړه نو دغه نعمت په درنه ز واخلم اور عذاب بدته درکم. ان عذابی لشدید، او زما عذاب بیا ډیر سخت برداشت کولای نشو. خو اوس دغه پاکستان چې الله تعالی آزاد کړی دی، خداغه ازادي مونږ ته د سی پلیټ کې نه دی میلاو چې د حلوا پلیټ دا کړی وي اور مونږ او تاسو ته یې راکړی وي، زمونږ مشرانو ته یې راکړی وي چې بس دا د ازادي مو مبارک شه دا واخلو. نه بلکې دغه ازادي دپاره زمونږ مشرانو، زمونږ علماو، زمونږ زناناو هم ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي دي. د دې مختصر غوندې تاریخ دغه شانته دی چې دغه بری صغیر، دغه هندوستان، دغه ټوله علاقه دی باندې د مسلمانانو بدشهی وه.
اور دغه مسلمانانو بادشاہي ډیره په عروج باندې وا، دغه ټول علاقې باندې هندوستان پورې. بیا دغه انګریز دغه برطانیا د مسلمانانو بادشاہي برداشت کولای نشوا، نو داسې سازشونه ورکی جوړ کو چې آخر هغه راغلو په دغه علاقې باندې حمله وکړه او د مسلمانانو بادشاہي ختم کړه. اور بیا ډیره وخت پورې په سونو کالو باندې 200 کاله هغه بیا دغه ځای کې مسلمانانو باندې بادشاہي کړې ده اور مسلمانانو باندې ظلم و ستم، اور مسلمانان به خپل هغه اسلامی شعائر ته نه پرېږدولو. نو بیا علماء دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه چې د هغه بنیاد یې خېده، هغه علماء کرامو دغه انګریز خلاف جهاد شروع کړلو او دو سره باقاعده جنگونه شوي دي اور علماء کرامو قربانیان ورکړي دي. آخر دغه انګریز دای په تخت باندې مجبور کړلو او د دې لپاره علماء کرامو دومره قربانیان ورکړي دي چې دغه تاریخ لیکي چې کله لارې باندې تیریدلې نو تا ته به یوه ونه داسې نه میلوېدله چې هلته کې د یو عالم ولا جسم هغه زوړن تا ته نه وی میلاو. په لکاو علماء کرام هغه دغه ازادي دپاره انګریز خلاف جهاد کې هغه شهیدان شوي دي. زمونږ دغه وزیرستان علاقې کې یوه علاقه دی ګورویک ورته یی، دغه شاول نه رسي د تخیلو ته لارې کې رسي. زه ورته خپله لاړ یم، کهی شیخ صاحب رحمت الله علیه سره مونږ لاړو نو هلته کې یو بزرگ یو مجاهد تیر شوی دی حاجی مرزا علی خان رحمت الله علیه، هغه دغه انګریز خلاف دلته کې جهادونه کړي دي او دغه انګریزي دلته نه درړولی دی اور هلته کې د الله تعالی د امداد هغه نښې هغه اوس هم موجود دي. خلک یې ګوري انګریز طرف نه څه کمې هغه توپې به ورېدلې او کمې هغه اسلحې به چلیدلې اور هغه نه الله تعالی تشي ګټې به جوړې کړلې، کاڼي به جوړ کو هغه به ډزېدلې نه، هغه نن هم پرتی دي اور خلک د هغه زیارتونه کوي. اور اندرنګې هلته کې هغه مورچې مونږ ولیدلې چې کمې مورچې حاجي مرزا علي خان رحمت الله علیه په قیادت کې دغه مسلمانانو دغه ځوانانو جوړې کړې وي اور انګریز سره جهاد کول. نو دغه انګریز اسې نه دی درړېدلی، دا مفتو کې نه دی لاړ چې بس زه درنه لاړم، نه بلکې دې سره مسلمانانو زمونږ مشرانو اور علماء کرامو جهادونه کړي دي. چې کله هغه په تیښتې باندې مجبوره شولو نو اوس علماء کرامو سره دغه سوچ دغه تصور ملګری شو چې دغه تصور ولبانی حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دی چې 1928 کې هغه دغه تصور پیش کو چې اوس انګریز خو مونږه ودرړول، خدا دې چې دلته کې خو هندوستان کې هندوان دي، دا خو مشرکان دي، څرنګه یهودیان زمونږ دشمنان دي اور اندرنګي دغه هندوان دغه مشرکان هم زمونږ دشمنان دي. دا هغو کې دشمنی کې دغه يهوديانو نه څه کام خو نه دي، هغو نه مونږه ازادي حاصله کړله، هغو نه مونږه ځان خلاص کړو، سبب دغه هندوانو لاندې مونږه غلامي کوو. نو مونږ ته داسې یو ملک پکاره دی، مونږ ته داسې یو خطاب پکاره دی چې هلته کې زمونږ مسلمانانو ځان ته بدشهي وي، هلته کې زمونږ شعائر الله محفوظ وي، هلته کې زمونږ دینی خدمات هغه جاری وي اور خپل او دغه دنیا ګوډ ګوډ ته هلته نه مونږ دین اسلام رسو. دغه تصور علماء دیوبند را بیدار کو. بیا 1931 کې علامہ اقبال رحمت الله علیه هغه دغه تصور خپل اشعارو کې پیش کو. بیا قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم رحمت الله علیه هغه هم شو او دغه ټول علماء دیوبند او دغه علامہ اقبال قائد اعظم اندرنګ نور سیاسي لیډران دغه مشران د په ځای باندې شو او دغه کوششونه دغه مهنتونه شروع کړلو چې 1947 14 اگست اور 15 اگست په مینځ کې شپې پاکستان وجود ته راغللو.
اور دغه پاکستان څه داسې وجود ته راغلی دی دې کې د علماء کرامو لکه ما درته عرض وکړو د علماء کرامو وینې تویې شوي دي ورکې او زمونږ دغه مشرانو دغه قبایلو دغه سپینګیریو وینې ورکې تویې شوي دي هغه د بعد دغه پاکستان وجود ته راغلی دی او څه کله بیا انګریز برطانیا دلته نتلو اور بیا دغه پاکستان ځان ته وجود میلاویدل اور بیا د هغه حمایت دغه تاریخ کتابونه لیکي چې شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه چې تفسیر عثماني لیکلی دی هغه دغه پاکستان د ځمکې ګوډ ګوډ تلاړو چې تاسو به مسلم لیگ دغه حمایت کو او تاسو به هغه ته ووټ اچو په دې خبرې کې چې مونږ ته بیله یو خطاب پکار دی پاکستان پکار دی هغه په نتیجې کې دغه پاکستان وجود ته راغلو او دغه پاکستان څه کله وجود ته راغلو دغه مقدمه وګټلی شوه نو بیا نن سبا خلک دغه خبره کوي چې یاره علماو څه کړي دي علماء کرام د اصل بانیان د پاکستان دي دغه قائد اعظم یا علامه اقبال مرحوم سره چې دغه پاکستان دغه علما نه وي دغه علماء دیوبند نه وي نو هغه هیڅ قسم کار نشو کوله اندی د واجب نه خو کله پاکستان آزاد شو انګریز ودرړیدل اخیری ورځ د انګریز ولوا نو کراچی کې چې د اول دارالخلافه د پاکستان وا دلته کې چې کله اول ځل د پاکستان جنډا اوچتیدله نو قائد اعظم په خپل نه دی اوچته کړي دغه جنډا اندرنګ بل سیاسي لیډر دا نه دی اوچته کړي بلکې دغه جنډا چې اوچتیدله پاکستان کراچی کې علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه اوچته کړي دی اور بنگلادیش دا هم د پاکستان حصہ وا دا خو بعد کې بس دغه زمونږ نه جدا شو بنگلادیش کې ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه دا هم یو عالمو بنگلادیش کې هغه دغه جنډا اوچته کا نو علماء کرامو دغه پاکستان آزادولو کې یو خاص یو اهم کردار دی اور دغه پاکستان د پرمادر تول زمونږ مشرانو قربانیان ورکړي دغه نن سبا تاسو دغه ځوانان ګورو چې بس دوغه صرف دې ته کار ویلې دی 14 اگست شي نو بس دو بیا پخپغي شروع کی اندرنګ بیا بازار کې آتش بازیان شروع کی دغه پاکستان په دغه پخپغیو نه دی آزاد شوه دغه پاکستان دغه موټر سایکلونه دغه گاډو سلنګ سره اوښلوا اور بیا ډروا یوي چولینه اوزه په بلی چولینه وزه ټول خلک په عذاب کړي دغه پاکستان دی طریقې سره نه دی آزاد شوه څه کم ورځ پاکستان آزاد شو څه کم ریل گاډي کې مسلمانان د هندستان څخه کم خطا ده التن رتللو پاکستان ته نو ایڅ د ریل گاډي د دروازه نه وڅ الته کې وینه نه پرتا او دغه ورځ باندې ایڅ 10 لاک مسلمانانو قرباني ورکړي دي 10 لاک مسلمانان شهیدان شوي دي اور او زره زمونږ مسلمانان زنانا زمونږ خويندې میندې هغه خپل عزت بچاو د پاره سمندر کې ټوپونه کړي دي چلنګونه لګولې دي چې زمونږ عزت محفوظ شي دغه هندوان دغه مشرکان زمونږ عزتونه وانخلي اندرنګ یوې علاقې کې دغه هندوانو مشرکانو د مسلمانانو څخه زنانو باندې حمله وکړه د هغو عزتونه لوټ شوي دي دغه پاکستان آزادولو د پاره خو اوس سوال دا پیدويږي چې پاکستان څخه دغه ازادي دل دغه پاکستان څخه د پاره آزاد شوه ما درته اول خبره وکړه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه اول دغه تصور پیش کړی دی او دغه مشورای پیش کړی دی چې انګريز خو مونږه او درړول خو اوس مونږ ته د یو ملک پکاره دی چې الته کې مونږه آزادانه ژوند تیر کو او الته کې زمونږه اسلامي شاعر دا محفوظ وي نو دې د واجنه چې کله دغه ځوانانو کې دغه مهنت شروع شولو مسلمانانو کې دغه مهنت شروع شولو نو د هر مسلمان په ژبه باندې دغه ناراوا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ د پاکستان مطلب دا نه دی چې روټي کپڑا مکان د پاکستان مطلب دا نه دی چې دغه ځای کې مونږ ته معیشت زمونږه خشي پاکستان مقصد دا نه و چې دلته کې مونږه ژوند تیر کو ژوند خو مونږه هندوستان کې تیرول شو
هلته کې هم مونږ شپه او ورځ سبق کولی شوې، هلته کې هم مونږ به مات ګوډ منځونه کولی شو. خو نه دغه پاکستان نه خو مسلمانانو د پاره آزاد شوی دی، نه خو د پاکستان ژوند تیرولو د پاره آزاد شوی، بلکې دغه پاکستان اسلام د پاره آزاد شوی. هر مسلمان په زړه کې دغه جذبه وا چې مونږ ته داسې ملک پکار دی چې هغه اسلام د پاره وي. اور علماء کرام فرمایي او دا تاریخ ته او دا حقیقت ته چې د پورا زمکه په مخ باندې صرف دوی بدشایان دي، دوا ملکونه داسې دي چې هغه اسلام د پاره جوړ شوی دي. یوه مدینه منوره چې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منوره اسلام د پاره سټیټ ګرځولې دی، او دویم هغه پاکستان دی چې دغه پاکستان علماء دیوبند علماء کرامو دغه اسلام د پاره آزاد کړی دی چې مونږ ته داسې یوه بادشاهي پکار دی. نو دغه پاکستان څه کله آزاد شو، خو انګریز هغه کوم ډیر حرامي دی. انګریز دغه خپل لوخي چاټو ته اور خپلو چمچو ته دای پاکستان کې پرېږدولې، اور دوی ته هغو داسې تعلیم ورکړی چې مونږ خو دلته نه روان یو، خو دلته کې ګوره نظام درنه اسلام ولا ونه چلیږي، دلته کې مسلمانان به هغه خپلې مرضي ژوند درنه تیر نه کی، عدالتونو کې به زمونږ نظام وي. هغو هم ورته تسلیانې ورکې چې زمونږ هم تاسو نمک خوړلی دی، مونږ نمک حرامي نه کوو، دغه کار درته بېغمه شه مونږ کوو. او نن نه پورې اسلام دغه پاکستان 1947 کې آزاد شوی دی، او نن نه پورې وګوره بس دلته کې عدالتونو ولا نظام وګوره زمونږ کم بدشایان رچي اور په کمې طریقې سره څه رسي، نو هغه طریقې ته یې وګوره، نو هغه شانتې مونږ ته بدشایان هغه نصیبه کېږي. یعنی دغه شانتې مونږ پرې نږدولو چې مونږ باندې یو عادل بادشاه د راشي، مونږ باندې یو مسلمان بادشاه راشي چې هغه زړه کې خوف خدا وي، هغه د رعایاو ول خیال ساتي، د هغه حقوق ادا کوي. که نوی پاکستان خو آزاد دی د پاره، پاکستان خو آزاد اسلام د پاره، چې دغه اسلام به صرف پاکستان کې نه وي محدود، بلکې دغه پاکستان نه بخاو شه ټول ځمکې طرف ته دغه اسلام زی. نو به هر حال خو بیام پاکستان چې آزاد شو، دغه شتا کومه ازادي دی دی باندې مونږ د الله تعالی شکریا ادا کوو. الحمدلله پاکستان کې چې مسلمانانو د پاره کومه ازادي دی بیا دنیا کې بل ملک نشتا. سعودیا وګوره مکه مکرمه دی ورکی مدینه منوره دی، خو الته کې اسلام د پاره څه ازادي دی؟ اسلام د پاره ازادي نشتا. الته کې امام کعبه هم د حکومت مرزي خلاف یو خبر هم نشي کولای. هغه یو امام عیاشي فحاشي خلاف څه خبره کړی و، نه پورې هغه جیل کې دی، چې هغه به کله راوځي دغه جیل نه به د هغه جنازه ووځي. او د دې کې الحمدلله زمونږ دغه منبر باندې زمونږ علما زمونږ مشران هغه خپل خبره د اسلام خبره هغه خو ازادانه طریقې سره کولای شي. مونږ په دې باندې هم شکریا ادا کوو. خو د دې ختمونو د پاره دغه غیر لګیا دي چې کله وي مونږ دغه ازادي هم دغه خلکو نه واخلو، او هغه دغه کوششونه قسمه قسمه منصوبې جوړي. خو الحمدلله زمونږ علما کرام چې عوام ور سره هر څرنګه سلوک کوي، عوام هغه سره هر څرنګه رویه استعمالوي، او دغه علما کرامو توهین کوي، او دغه علما کرامو پسې زیاړي زورل کوي، او دغه علما کرامو پتانو باندې د خرونو د خنزیرانو ولا تصویرونه لګي، او اندرنګي هغه پسې زیاړي زورل کوي، د هغه سپکوي کوي. خو بیا هم دغه علما کرام ان دې د پاره لګیا دي چې دغه پاکستان اسلام د پاره آزاد دی، دلته کې به اسلام وي. لکه ګوره بل ورځ اسلام آباد نومي اسلام آباد دی، خو هغه اسلام آباد نه دی چې هلته کې شپې شپې په تورې تیارې کې هغه یو مسجد مکمل بولډیزر سره ړنګ کو. هغه امام یای چې زه مسخوتان منځ مو وکړو لاړلم کور ته، او چې کله سحر اذان ته راغلم ګورم هیڅ شی نشته، د جماعت بیلډینګ نشته. او هلته کې هغه شهریان یای چې یاره روډونه باندو
مونږ یلو څه په روډ باندې به څه کار کیږي، څه خبره به وي، خو څه کله سحر شو شپې جمعات ختم. اور بیا اندغه علماء کرامو، اندغه پنډي اسلام آباد علماء کرام هغه څه کله را پارتلو، اور مولانا فضل الرحمن صاحب اسمبلی کې څه کله دغه مضبوطی سره ودریدل، هغه حکومت په دې باندې مجبوره کو څه ته مونږ ته مسجد هم جوړای، اور هغه په دې باندې خیمان کو کني 500 مسجدونو بل یو لیست تیارو څه په نمبر باندې به دغه مسجدونه مونږ ړنګو. او دا ولی کوي؟ دا د غیرو په اشارو باندې چې نن پاکستان آزاد دی، نن سبا دغه خلک جشن منوي. نو دغه جشن ما خو درته ویلو شته ازادي باندې هم مونږ شکریا ادا کوو. لئن شکرتم لازیدنکم، پښتا شکریا باندې مونږ دغه شکریا ادا کوو پښتا ازادي باندې. خود دغه ازادي نه دی مورونو دوستانو، دغه حقيقي ازادي نه دی. حقيقي ازادي به علوي دلته کې تمام مسجدونه محفوظ وي، مدرسې محفوظ وي، مسلمان محفوظ وي، د مسلمان وینه محفوظ وي. نو دغه 14 اگست دلته کې دغه په جشن منويږي اور یا محفلونه کیږي. د دوه ولا مقصد نن سبا خو دغه ځوانانو ګرځول، لکه ما درته ویلو چې موټر سایکلو سلنګ سره وشلوا، د گاډو سلنګ سره وشلوا او ډروا، اور اندرنګي پخپخي واخله پغوا، اور بیا دوره پوری دغه مشومانو نه وغه سپین تانګ شي، سپیو ته غوګونو کې پخې. اندرنګي پرونه یو ویډیو لیدله چې مخکینی پاکستان ازادي جشن به څنګه مناول، نو بیا وړو اورکو یو ویډیو ورکړی و چې هغه پاکستان جنډي جوړول ډیر په مهنت سره تکلیف سره هغه کچا ابدي او غربت واختو. نو بیا پاکستان جنډي یو چاته کې ناره او لګولې پاکستان زنده باد، اور به دغه نن سبا ولا ور سره ټچ کړی و چې دغه ځوانان دغه وړکی پخپغي ور سره دی پغ دا. نو اوس دغه تمول ځوانان پاتې شو، او دغه ځوانان دي ته پاتې شو زمونږ ازادي مناولو طریقه انداش وکنه. خو نن سبا د پاکستان حالت بیا وګورو، نن د پاکستان حالت تاسو وګورو. باجوړ کې څومره ظلم شروع دی، باجوړ کې څرنګه بمبري وشوله، هغه وړو مشومانو څه قصور و اخر، هغه وړې مشومې شهیدان شوي، اخر د بمبري چا وکړله؟ دا انډیا فوجیان خو نه دی راغلي، دا د امریکای فوج خو نه دی راغلی. اخر دواړو طرفونه عوام لاګي، طالب په نامه باندې وی عوام، اندرنګي حکومت په نامه باندې وی هم عوام. دا به څه ازادي وي؟ دې ته ازادي ای اندرنګي دغه ازادي دی. هغه دغه یو مثال پیش کوي چې یو سړی مخه واخسته یا غوا واخسته، پوښتنه یې ورنه وکړه چې څومره شودې کوي، ورته چې یاره یو مان شودې کوي مان. نو بیا میاشتې بعد ونه پوښتنه وکړه چې غوا د څرنګې دی، مخه د څرنګې دی؟ وایي چې ماشاءالله ډیره ښه دی، ډیره خرچا ور باندې کوم، اور ښه خوراک ور باندې کوم، ښه خدمات کوم. اوس څرنګې دی؟ نو ورته یې چې یاره شودې خو یې کمې کړي دي، 500 سیرو ته راغلي دي، خدا دې چې غوښایي ډیر زیات شوي دي. نو نن زمونږ پاکستان مثال دغه شانته دی چې کم مقصد د پر مونږ حاصل کړو، هغه مقصد ورځ په ورځ باندې ختميږي لګیا دي، اور هغه خلاف کارونه کیږي. اسپیټال تلاشه د تا پاکستان هسپتال مسلمانانو ته خپل شهريانو ته څه سہولت ورکړي دي؟ الته کې بیمار څومره ذلیل او رسوا پروت وي. نو دغه ورځ باندې دغه حکمرانانو ته هم دغه تجدید پکاره دی، او دغه سوچ او تصور ورته پکاره دی چې آخر زما ذمہ داری څه شه دی، او دغه خلکو ته زمونږ اندغه یهدیانی ورکو چې ګورا یاد ساتو تاسو ته الله تعالی اقتدار درکړی دی، نو تاسو دغه عوامو خدمت وکړو. زمونږ دغه پولیس ولا محکمه وګوره، دغه پولیس دغه خپل شهريانو سره څنګه رویه استعمالوي. صدغه رویه اورکه دغه شهريان دي، د تا پاکستانیان دي، دا چې انډیا مجر خو نه دی راغلي، دا چې هندوان خو نه دي، دا د امریکای ولا خو نه دي، چې ته دو سره د سی رویه استعمالوي چې هغه تانه نفرت شي. بل ورځ په خپل باندې راتلم پولیس والا و درولم، یو درته چې شهر ته شادي پاله مولیا خدای خیر وکا، نم مړې کړې دي نم څه کړې دي، پړګې زمانو مدسي مخ مو پټ کړو. هغه بل درتي شناختی کارت رو بسا غوسه کې، هغه بل سی چو سیټ ته ولاړ دي. څکله مرتول مدرسې نه رالم ایسه خپانه شي. نو بیا مرتول خدای بندا زته دشمن خو نه
ما څه قتل خو نه دی کړی. نو تاسو پولیس ولا محکمې نن سبا خپلو عوامو سره دا کار دی، خپلو مظلومو عوامو سره بازار کې غریب ریډا ولګئ، تاسو هغه سره ظلم اور زیاتی وکړو. هغه به څه 14 اگست باندې خوشحالي مناو کی، هغه به څه ازادي مناو کی. اندرنګ دغه مشومان څه شهیدان شوي دي، دا غریبان به نن څه سوچ کوي چې مونږ چرته کې پرته یو، مونږ فلسطین کې پرته یو، مونږ په کشمیر کې پرته یو، مونږ چرته کې پرته یو. اندرنګ دلته کې زمونږ علما شهیدان شو، دغه علما کرام د اخر په څه خبره باندې شهیدان شو. نو ما ټولو دغه ظالمانو ته دغه عرض دی چې کم یې جامع کې هم ظالم وي، چې هغه MNA وي، MP وي، وزیران وي، وزیر اعظم وي، صدر وي او د نور ادارې دي، د ټولو ته ما دا درخواست دی چې ګوره ظلم ما کو په دغه عوامو باندې، دغه مظلومانو باندې ظلم ما کو. نن تاسو سره ډانډا دی، تاسو سره اقتدار دی، خو دغه مظلوم فریاد هغه به الله ته وي. الله ته چې کله دغه فریاد وکي، قسم په خدای خطر نه دنیا کې خاورز وکتله، د الله په گزار څه کله ولګيږي تا به ځای درته نه ملويږي. زمونږ دغه ملګری څه وخت مخکې شهید کړلو تیرا علاقې کې قاری سراج صاحب رحمت الله علیه، اوس هغه دوه وړه مشومان بچی پاتې دي، اخر هغه آزار بچرته سي، هغه کونډه ځوانه ښځه د هغې آزار به چرته ځي. نو دغه ظالمانو ته ما دا درخواست دی چې د مظلومانو آزار نه ځان باج کو. یو سړی دومره ما تنګوه چې هغه یوه سهارا هم پاتې نشي، هغه الله تعالی سوچت کی چې یا الله زما انتقام ته واخلې، او د الله انتقام اخیستل بیا ډیر سختی. دغه الله انتقام بیا دا دی چې دا به تا باندې بیماریانو کې اووځي، د تا اولاد نه فرمانیانو کې به اووځي، او تا باندې به هغه د ژوند هغه چین او سکون اطمینان دروازې هغه به در باندې بند شي. نو به هر حال وخت پورا دی. دغه 14 اگست کې مونږ ته دغه تعلیم دی چې مونږ به یو د الله شکر ادا کوو پښتا ازادي باندې، او دغه ځوانانو ته هم دغه ټولو ته درخواست دی ګوره چې مونږ به مخکې سوچ کوو چې مونږ ته حقیقي ازادي میلاو شي. او چې کله دغه پاکستان کې جمهوری دور دی، چې کله هغه وخت کې راشي، نو بیا به خپل صحیح لیډران صحیح خلک په پیژنو چې دغه ووټ په صحیح استعمالو. دا اوس هنګوالو د دوو کسانو ته څه ووټ ورکړی دی، د دومره وخت تیر شوی دی، نو دو هنګو دپاره څه شی وکړو. دغه ورځې کې مونږ بیا دا حالات په ویر وي، او چې کله بیا راباندې راشي نو بیا ژاړو فریاد کوو. او اندرنګې ځوانان دا د ازادي ولا دا د موټر سایکلو پخپخیو دغه آتشبازیانو پورې ځان ما محدودوي، بلکې ځان کې انقلاب راولا، ځان دپاره ازادي سوچ وکا، آئنده نسل دپاره د ازادي سوچ وکا، او تعلیم حاصل کا، مدرسے تعلیم حاصل کا، اور جان مضبوط کا. لکه څرنګه یو شاعر یای عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نن زمونږ ځوانان هغه څه پورې محدوده شوي، بس موبایل دی اور موبایل کی گیمونه دي، اور دغه قسمه اور بیا عیاشیانې دي، او دغه ګیرو کې ډیزاینونه دي، دغه ویښتو کې ډیزاینونه دي، دغه فیشن دي. زمونږ ځوان کار اندي تیار دی، او دغه سوچ نه کوي چې دغه پاکستان دا به څه کیږي، اور مخکې زمونږ آئنده نسل د لپاره سره روان دي. الله تعالی دغه خبرو باندې عمل توفیق نصیب کړي.